السلام علیکم، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. تاسې ته له زیرو نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن شنبه د 1404 هجري لمریز کال د لندې یا قوس 22مه چې د 2025 زیږدیز کال د ډسمبر له 14 سره برابره ده. وزیر صافی مو تاسې ته له زیرو نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. حماس د غزې ښار پر وروستي اسرائیلي برید سخت غبرګون ښودلی او دا یې د اوربند د تخریب هڅه بللې. او ملګري ملتونه د عمران خان د یوازیتوب بند د پای غوښتنه کوي. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. حماس پر غزې برید د اوربند د منځه وړلو هڅه وبلله. حماس د غزې ښار پر وروستي اسرائیلي برید سخت غبرګون ښودلی او دا یې د اوربند د تخریب هڅه بللې. دا وروسته له هغه ده چې د اسرائیل پوځ ادعا وکړه چې په برید کې د حماس لوړپوړي مشر راید سعد وژلی، خو حماس بیا تر اوسه دا ادعا نه ده تایید کړې. اسرائیلي پوځ وایي برید یې د استخباراتي ادارې شنبت په همکاري ترسره کړی او راید سعد یې د حماس له پخواني قومندانانو وو. د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ویلي دا برید د هغې چاودنې په ځواب کې شوی چې پکې 2 اسرائیلي سرتیري په جنوبي غزه کې برسېرن ټپیان شول. بلخوا د بشري حقونو سازمان اوکسفام خبرداری ورکړه چې اسرائیل لا هم غزې ته د سرپناه تیلو او د اوبو د اساسي موادو د ننوتو مخه نیسي چې د بایرن توپان وروسته د خلکو کړاوونه لا زیات کړي دي. د غزې د کورنیو چارو وزارت وایي یا توپان لږ تر لږه 14 کسان وژلي دي. دغه راز په اشغال شوي لویدیځې غاړه کې هم تاوتریخوالی دوام لري. د راپورونو له مخې د نابلس پال تاون سیمه کې 6 فلسطیني کورنۍ د کورونو د نړولو له ویرې اړ شوي چې خپلې مینې پرېږدي. د سوډان په مرکزي ښار الابیت کې د چټک ملاتړ ځواکونو د ډرون برید 3 کسان وژلي او 9 نور یې ټپیان کړي دي. پوځي سرچینو ویلي برید د شنبې په ماسپښین د طیبه سیمې د پولیسو مرکز ته نږدې شوی چې ځینې ټپیان یې په نازک حالت کې دي. دا برید په داسې حال کې شوی چې د کورتپان په ستراتیژیکه سیمه کې جګړې سختې شوي دي. راپورونه ښیي چې د سوډان پوځ د جنوبي کورتپان په ام اداره ښار کې د چټک ملاتړ پر مورچلو برید کړی او پوځ بیا په شمالي کورتپان کې پر امروابه ښار د توپونو برید کړی چې ملکي مرجوبله یې اړولې ده. دغه راز د چټک ملاتړ ځواکونو یو ډرون د سپین نیل ایالت په کوستي ښار کې د پوځ پر یو موټر برید کړی دی. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړې چې د بودیجې د کموالي له امله به د جنورۍ له میاشتې وروسته د لوږې له ګواښ سره مخ سیمو کې د خوړو مرستې تر 80% پورې کمې شي. د نړیوالو ادارو په وینا د 2023 کال له اپریل راهیسې روانې جګړې لسګونه زره کسان وژلي او نږدې 14 میلیونه خلک یې بې ځایه کړي دي. روسیې په اوکراین کې د شپنیو بریدونو له امله زرګونه کسان له برېښنا بې برخې کړي، په داسې حال کې چې د امریکا په مشرۍ د سولې خبرې هم روانې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي بریدونو له 12 څخه زیات ملکي تاسیسات زیانمن کړي او په 9 سیمو کې د برېښنا پرې کېدو سبب شوي دي. نوموړي دا بریدونه د جګړې د پای ته رسولو پر ځای د اوکرایني ولس د ځورولو هڅه بللې. بل لور ته د روسیې د ساراتوف په سیمه کې د اوکرایني ډرون برید کې 2 کسان وژل شوي او ملکي ودانیو ته زیان اوښتی. مسکو وایي 40 اوکرایني ډرونونه یې هم شنډ کړي دي. دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې روسیې ټینګار کړی حتی د سولې تر هوکړې وروسته به هم په دونباس کې خپل امنیتي ځواکونه وساتي چې اوکراین یې ردوي. دغه راز به زیلنسکي د سولې د هڅو په لړ کې د دوشنبې په ورځ جرمني ته هم سفر ولري. ورته مهال په تور سمندرګي کې جګړې زیاتې شوي دي. روسیې پر اوکرایني بندرونو بریدونه کړي او ترکي بیړۍ زیانمنې شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرداری ورکړی چې تور سمندر باید د شخړې په ډګر بدل نشي او د بندرونو او انرژۍ پر تاسیساتو د محدود اوربند غوښتنه یې کړې ده. او د پای خبر ده چې ملګري ملتونه د عمران خان د یوازیتوب بند د پای غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د شکنجې په چارو کې ځانګړي استازي ایلیس جیل ایډورډز له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د پخواني لومړي وزیر عمران خان د سخت یوازیتوب بند ته د سملاسي د پای ټکی کېږدي. هغې خبرداری ورکړه چې د عمران خان د بند اوسني شرایط چې پکې د ورځې تر 23 ساعتونو په کوټه کې ساتل او له بهرني نړۍ سره محدود تماس شامل دی، ښایي د نړیوالو بشري حقونو له مخې د غیر انساني یا سپکوونکي چلند په کټګورۍ کې راشي. د ملګرو ملتونو استازي ټینګار کړی چې د نړیوال قانون له مخې اوږدمهاله یا نامحدود یوازیتوب بند منع دی او باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي. نوموړي زیاته کړې چې د عمران خان بند باید له نړیوالو معیارونو سره تنظیم شي. پر اوسه د پاکستان حکومت په دې اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی، خو پخوا یې ویلي چې عمران خان ته په زندان کې د نورو بندیانو په پرتله زیاتې اسانتیاوې ورکړل شوي دي. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کېږي چې د عمران خان خور ازما خان تر روسي ملاقات وروسته ویلي ورور یې له رواني فشار او محدود شرایطو شکایت کړی، که څه هم د هغه روغتیا یې ښه بللې ده. بهرني خبرونه همدمرو د کورنۍ او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې ښې چارې.